بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو ځوانانو تاسو ته پاته وي څه موجوده مونږ کوم د پښتنو حالات ته بیا خاص کر د قبایلی علاقو حالات ته لکه دا به کوم ټایم پرې مو دار په دار وو او دغه اپریشن د مسجدونه شهید کېدل او د کورونه ړنګېدل دغه د مو اف سی والا ځوانان شهید کېدل د مو پولیس والا ځوانان دا قومي مشران شهیدان کېدل د علما کرام شهیدان کېدل لکه په هر لیول باندې سوچ وکړي خو صرف نامه ورته بدله روي ده د ملا ولګي د هېڅ خبره نه ده دا پولیس والا خیر دی دا جماعت دی د ته طالب راغلی دا د طالب کور دی خیر دی لکه ټول سوچ وکړي د هر سره ټول کې د چوکتي د پښتانه دي د قبایل دي دا ظلم جبر مو سره کوم چلوري اوس تاسو ته که پاته وي چې یو طرف نه مو د قبایلي علاقې د تور چپر اپریشن چلوري ظلم جبر چلوري بل طرف نه حسن خیلو کې ډرون حملې ري مټرونه ري خلب کوره کېږي بل طرف نه نن کومه واقعه شوې حسن خیلو کې په دې کې د مو د اورګزو 15 کسان ورکې اف سی ولا شهیدان شوي دي 3 ورکې زخمیان دي و کسان ورکې اوسه پر لاپاته ري لکه د هر سره ټول کې که په دې کې جماعت لګېږي ما د پښتون مسلمان دی که په دې کې کور لګېږي ما د پښتنو قبایلو رې که په دې کې ځوان شهید کېږي ما د پښتنو د قبایلو خاورې بچی رې خو صرف نامه ورته بدله رې څه دا د دهشتګرد ملګری دا د حکومت ملګری رې دا مدرسې ته طالب راغلی رې و دې چوکۍ کې پولیس پاتې کېږي دا چوک دی د ټولو راټول کې د پښتانه دي دا پښتنو جنگ دی دا د پښتنو سره ظلم جبر دی دا د پښتنو قتل عام چلوري یو طرف نه مو د اپریشنو په نامه باندې کورونه بازارونه اړانګ شو کته تور چپر علاقه وخت سه جزان دار پدار شو کورونه یمه اسه خبره سه موډانګو مایره څه په خورین جوړ کړو اوس بیا ډنګي کې پیدا حسن خیلو حالات وخت سه جزان دار پدار د ډرون حمله و داغه ورکه خبره سه اپریشنو په نامه باندې کورونه نه اخلل و داغه نن څه کومه واقعیا ورکه شویری مو د اورغزو اخیرو قوم سره تعلق لري هغه اف سی والا تاسو ته پاته لکه یو پولیس یا ملیشا یا آرمی لکه دا بیان لګ اپریشن کې دلچسپي خلی د اف سی والا جزان به دا د خرسالو غونډې کې استوي لکه دا ډېر داسې عام باندې میکمار خبره سه اف سی والا یا میکمار د دا سیریز لکه ډېر جنگونو د تلشان د غشونو کې ډېر ایسانه خلی خدا لکه عادت سوي په بارډر باندې استوي لکه په دې کې هغه حال کې څنګه مستولی وو او رګزونه د اخیلو قوم بچي وو تشي د پر خپل بچو پر رزق وکټو نن هغه جنازه مو کور ته راغله هغه زخمیانی مو کور ته وروړو هغه اوه کسان ورکتي کور ولا بار رابطي کی څه مجبوره څه طریقه وکا ولې سدي حکومت نه خلکو تامه لانداري او مجبوره څه طریقه وکا مجبور اوس په امتحان کړي مجبور ک عوام ورکشي آرمی ولې ټیم کی ورسه منډه درډوي حکومت ورته ایسته خود دهشتګردو ملګری دا خود دهشتګردي کې سکیم وروړي ورکه بس ویلو د دهشتګردي نه لکتیر شو مله د کومه دهشتګردي که بیا د ما د خاورې والا پولیس یا اف سی یا ملیشیا والا بچی چې مو وړو پر استولي موږ درې پر غاورک شي قسم منډه درډوي طالب درته دم کیو نه درکیسو ته خود حکومت ملګری یاره که تو آرمی ولا ټینګ کډیرین کوم عوام دا د ما د خاورې پښتنو بچی او که تو پولیس و اف سی والا کوم ټینګ کډی دا د ما د پښتنو خاورې بچی راغو مین دي جوړي هغه بچی جوړي کور ولا جوړي متا څه دوستو کوم خپل به واسه مو څه نشونته مخبل په امتحان کې که طالب څه خبره وګو ټاک طالب در سکال وکی څه ځان نه سړی جوړ کا بیا به دا څه وګو او په څه پوهېږي زیاره دا کال د چا راغله وایي چاته وي که زه یم پلان کې یم ډینګې ښه بیا څه وخت بعد ته طالب سره رابطې کې طالب مو کوم داسې پلار دی نه کوم داسې سره زه رابطې کوم د په نامې بیا وایي چات کې ورکو لاس کاله 15 کاله بیا حکومت درو د خبره کې یاد کې جې در سټیلبون نه کې څه سړی جوړېږي که دا نه سړی جوړ کو بیا سبا څه طالب د ټینګ کې در څخه کلونه ګیا د حکومت سره رابطې کې اله دا ټینګ کو دا مړ کو دینه پیسې دا کومه ډرامه دا کوم غضب کې راګیریو خدای دا پر طالب حکومت مو معاف کو د ستره غرمه کې مخ قبایل روغلو په پېښور په پنجاب په کوټ کې پدې کې جنت باندې تیرا وطن ویله ور خیبر وزیرستان کورما بجوړ مامن کون ټایم پر مو دار پدارو کون ټایم پر مو خوينده مند جوړي نن د ما په اورګزي اخیل قوم کې 15 شپږ کورونه جوړي واره زناوته شهدا یولو زناوته زخمیان یولو زناو ولا ورک کسان دي بل طرف نه ما د حسن خیلو ولا خځه نرم شومان جوړي مټرونه ری ور باندې اپریشن دی او بل طرف نه د ما د تور شپر ما د کورم ما د خیبر ما د اورګزو حالات گاډ واډ دي تباہ برباد یم سوال کو زبر خپل حالات تمویلو خپل ژوندۍ تمویلو که فوجي پولیس اف سی مړي کی پښتون به وي اورګزی به وي کورموال به وي افریدی به وزیر به وي بچاوړ به وي مامنده به وي
که د طالب په نامې باندې مړي کې د مو د پښتون بچی به وي د دې د قبایل د خاورې بچی به وي که د ملا په نامې مړي کې مو پښتون به وي مو د پښتانې بچی به وي که د ځوان په نامې مړیږي جیلونه رناډا انقلابي ملګري جیلونو کې شهیدان اخر مو ویلو خپله زندګۍ ته څه کومه غلطي کړي وي غدنه مفي غواړو دا پښتانه که مو څه هم کړي وي بس نور مو ویلو به د جنګونو نه هرې نامې باندې ما ته مړی راوړي یا د پولیس په نامې یا د اف سی په نامې یا د طالب په نامې یا د جاسوس په نامې یا د ملک په نامې یا د ملا په نامې خو څوک به وي پښتون به وي خو صرف نامې به ورته بدله کړي بل طرف نه موږ کوم د ورک کسان دي زه د خیبر علاقې مشرانو ته خاص کر پېښور حسن خیلو خلکو ته یا مشرانو ته دا اپیل کوم چې تاسو خپل هم ډېر غمځپلي یو ډېر ودرېدو ډېر تکلیف دی در باندې مو ته پاته دی خو مو د غریبانۍ څه خدمات وي مو درته ویلي چې مو سرونه درته حاضر دي خو که د نن مو وله کوم شپږ اووه کسان اف سی ولا مو د ورکزو اخر کوم سره تعلق لري د لپاره طالبه تا تم سوال کوم حکومت ته تم سوال کوم د نورو کومونو تم دا سوال کوم چې دغه مو سره کوشش وکړو او چې دغه خفه حفاظت سره به زیاب شي او د کوم لپاره خپل کورونو ته حواله کی د طالبانو به مو شکریا ادا کوم د قوم باندې کوم د حکومت باندې کوم دغه کورونو ولا مو سره بار بار رابطې کی سیره مجبوره د مو د بچیو غام وکړه د مو د ورونو غام وکړه جناغو بچی مو سره رابطې کې مو د والد صاحبانو غام وکړه غا ډېر په دار کې ډېر تکلیف کې بندیان شوک مړیم نه خو مو د کوشش کو چې بندیانو ته څه تکلیف نه رسو او بندیان خپل کورو ته خیر خیریت سره رسخات کو او څوره جیلونو کې د مو پښتنو ورونه ری قبایل دي دغه د بارا مو درته سوال کوم مو اکثر ګلونو د ملګری ورکتی لوکمان به دیو د ثاني پښتين دیو زکیم نه دغه نوراترین به دیو د نور مشرانو جزان ورکتی او تاسو وکسو څوره ملګری شهیدان شو و مو شهادتونه ویریږو نه مو په خپل شهادت فخر کوم خو ګون ټایم پرې بس دا شهادت باندې فخر و دا شهادت خیر د لګه وقفه ورکو د شهادت په مو بیا قوم وطن د پر د ملک د پر د خاور د پر د اسلام د پر بل چې ته جنگیږو نور مو دازه بس به ځای خپل مانس کې سره اخته کړیو نور مو ما جنگو خو یو ځل بیا فیل کوم چې څوره مو آرمی جیل کې پولیس جیل کې نه معلوم جیلونو کې مشران ځوانان دي غاټو سره خلاص کو او چې مو د کوم اف سی ولا جزان دی او نور د کوم سرکاري کسان د طالبانو په ولکه کې دی پلاس کې ردی پرم سوال کو درته صدا د مرخلوس کې مو ورس خپل منډه درړم مو کونځه پرم کوشش رسیږي مو خپل سوال زری منډه درړم مشرانو ولا مې کرامو ځوانانو سره مو خپل کوم ځای پرم واسوي هغه کوشش وکوم خو قوم ته اپیل کوم چې بده کې مو سره ودرېږو منډه درړو وي چې سوره جیلیانم دی او سوره قوم کې بدمنی ردی د پر ان شاء الله مو جدوجهد روان وي او الحمدلله مو قوم او ویختي چمتوري خو مظلوم قوم دی بیوسه قوم دی مجبور قوم دی او دغه مجبوری به خدای پاک یو ورځ ختمه کی او قوم ته یو څه چمتو اوسېږو او نران به توران اوسېږو ځوانانو یو ورځ به ان شاء الله انقلاب رسي یو ورځ به امن رسي یو ورځ به خپل وکی رسي هغه ورځ ډېرې ورې نری نسګری لري او دا تکلیفونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې اصحاب کرامو باندې تیر شو د مو پیغمبرانو اصحاب کرامو باندې تیر شو مو به د باندې تکلیفونه وي او الله نه به هر وخت شکر وباسم الله ته به سوال کوم الله د مو د غضب نه خلاص کی یو ځل بیا هم قوم ته طالب ته حکومت ته مشرانو ځوانانو ته اپیل دی چې په دغو مظلومانو او قیدیانو که حکومت سره او که طالب سره مو سره کوشش وکړو چې دغو رهایي مو بھرپور کوشش وکړو ډېره مننه شکریه